دا دروغ دي تاسو خوشحالېږئ چې یو د دې ویډیو ده چې ما نو خو ډېره بدنامه شو بې غیرتو تا پهلې پته ولګېد چې هغه څه وه تا پهلې پته ولګوله دا ته اوس ټول لیکي چا ته اوس ته کاپي لاو کړه که چې ما نو ویډیو بې غیرته لیک شوه ها ملګرو د دې خلکو کومه بې غیرتي هغه به موږ تاسو سره شریک کوو د پرون نه چې کوم دی د مینو KTK کوم ویډیو چې دا په سوشل میډیا چې کوم گردش کوي خلک چې کوم دی هغه اریان شي وایي چې آیا دا زموږ په پښتونخوا کې دا څه روان دي او د پښتنو هغه شروع کړي څه دي یعنی لکه که تاسو وګورئ که نه دا وخت چې کوم دی که ټیک ټاک وګورئ دې نه علاوه نوره سوشل میډیا وګورئ نو صرف او صرف پکې خلک یو بل ته وایي چې ما تې راسینډ کړه او بل وایي چې ما تې راسینډ کړه دا کومه قیصه چې دا څنګه رنګه روانه ده ګوره اوس ویډیو ریل پیک ته هغه طرف ته نه ځو خو خلکو سره ورسره ده نو یو سړی چې کوم دی هغه که بل چاته سینډ کوي نو د هغې تی اخلي تقریبا 500 روپۍ څو کالي 600 روپۍ اخلي په دغه طریقو چې کوم دی هغه سینډ کوي نن یو چې کوم دی وټساپ ته میسیج وکړي وایي چې آیا ما ته دونه پیسې ته راسینډ کړم دا ویډیو به درته زه در سینډ کړمه نو دغه کومه قیصه چې دا دغه کوم شرمول چې دی هغه شروع دي یعنی یو بزنس پیسې ګټل چې کوم دی خلکو پې شروع کړلی بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي ځکه زموږ دا کمې قیسې چې دي او دا کم حالات چې زموږ روان دي نو هغه ډېر زیات شرمناک او ډېر زیات افسوسناک دي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې میلاږو الله حافظ